د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د چونګاښ 11مه نیټه ده چې د 2024 زیږدیز کال د جولای له لومړۍ نیټې سره برابره ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د دوحې د درېیمې ناستې د دویم پړاو پیل. نړۍ د اسلامي امارت تر وړاندې د هیڅ نظامي لوري ملاتړ نه کوي. په لندن کې د یوه نابینا افغان لوبغاړي لخوا د اتلولۍ ګټل. ولی محمد نوري د ځغاستو په سیالیو کې د 100 نورو لوبغاړو په ماتولو سره د سرو زرو 2 مډالونه ترلاسه کړل. او په اروپا کې د امریکا پر اډو د احتمالي برید په سبب د دې هیواد ویره. دا اقدام د امریکایي ځواکونو او پوځي تاسیساتو د احتمالي برید د اندېښنې له امله سوی دی. زه محمد صادق فروتانی هم دا هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویاند او دوحې غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشر مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوحې درېیمې غونډې دویم پړاو نن پیل سو. د ښاغلي مجاهد په وینا چې نن د افغانستان 2 استازي له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او نشهیي توکو سره د مبارزې او د نشهیي توکو د بدیل کشف په اړه غونډې ته وینا کوي. مجاهد همدارا زیاتوي چې د دوحې ناستې ټولو ګډون کوونکو هیوادونو استازو افغانستان سره د همکارۍ ژمنه کړې او ویلي دي چې د اسلامي امارت خلاف د هیڅ اړخ او جهت ملاتړ او همکاري نه کوي. کندوز کې د روغتیايي سکتور 2 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کندوز په وزوي روغتون کې د څه باندې $600,000 په لګښت 2 پروژې لابراتوار او د کتلې معافیت ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کندوز حوزوي روغتون د مسؤلینو په وینا دغه روغتیايي مرکز کې د کندوز ترڅنګ د تخار، بدخشان او بغلان اوسیدونکو لپاره هم روغتیايي خدمتونه وړاندې کیږي. او په یو بل خبر کې ولی محمد نوري د سرو زرو 2 مډالونه وګټل. د هیواد نابینا ځغاستونکی ولی محمد نوري د میټرو نابینا سپورت په سیالیو کې د سرو زرو 2 مډالونه وګټل. دغه سیالي چې د لندن ښار په کوربتوب د 200-800 متره د ځغاستې په سیالیو کې ترسره شوې. د نوري په ګډون شاوخوا 100 نابینا لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. نوري خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د اتلولۍ د ګټلو ترڅنګ د سرو زرو 2 مډالونه هم ترلاسه کړل. او په پای کې 2 امریکایي چارواکو CNN تلویزیوني شبکې ته منلي چې په ټوله اروپا کې د امریکا نظامي اډو د تیارسي حالت غوره کړی. د راپورونو له مخې دغه ګام پر امریکایي ځواکونو او نظامي تاسیساتو د برید له ویرې اخیستل شوی. د اروپا په یوه نظامي اډه کې میشت امریکایي چارواکي په تیرو 10 کلونو کې دغه چمتوالی او تیارسي بې مخینۍ بللی او زیاته کړې ده چې د امریکا پوځ د یوه تاویل سوي او فعال ګواښ خبرداری ترلاسه کړی دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.